السلام علیکم. نننۍ موضوع د بیولوژیکي وسلې لیکنه یې نګین کارګر کړې او وړاندې کوم یې زه صفي الله محمودي. وایروس، باکتریا، توکسین یا زهریات، فنګس چې انتاني ناروغۍ یا زهري مواد تولیدوي بیولوژیکي وسلې بلل کیږي. بیولوژیکي وسلې اپیدمي هر هغه ساري او غیر ساري ناروغي چې د انسان روغتیا ګواښوي او مرګونه رامنځته کوي خو د یوې سیمې د ودانیو د زیان لامل نه ګرځي. د بیولوژیکي وسلو دا ډولونه د تروریزم لپاره کارول کیږي، لکه بکتریا انتراکس هغه مایکرو ارګانیزم چې د یوې بلې حجرې په منځ کې تکثر کوي، لکه محرقه وایروس چې په کچه یې له بکتریا څخه 100 ځله کوچنی ده. فنګس چې د غلهدانو د له منځه وړلو لپاره کاریږي، همدارنګه هغه زهر چې د حشراتو لکه مارانو او لړمانو څخه ترلاسه کیږي. بیولوژیکي وسلې په ارزانه بیه جوړیږي او له هوا نه د مایع ذراتو په بڼه په یوه سیمه کې پاشل کیدای شي. د ځان خوندیتوب د ساتلو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ماسک واغوستل شي او تنفسي سیستم ته د ذراتو او بکتریاوو د ننوتو مخنیوی وشي. کله چې بیولوژیکي وسلې پر ډي ان اې اغیزه وکړي، انسان چنډوي، زیاتره وخت د اپیدمي او مرګ لامل کیږي. عام وګړي د بیولوژیکي وسلو له اغیزو د عامه پوهاوي او واکسین له لارې ژغورل کیدای شي. د بیلګې په توګه د چیچک اپیدمي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید د یو هیواد په کچه پوره واکسین موجود وي. دا پوهاوی د 2001 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې تر پیښې وروسته دود شو. هغه وخت ګومان کېده چې د انتراکس میکروب خپور شوی. بیولوژیکي وسلې د ناروغیو له خپرولو پرته ویره او طرحه هم خپروي چې ډیری وخت د عصبي ناروغیو لامل ګرځي. په بیولوژیکي وسلو یو ککړ کس کیدای شي چې په یو وخت کې له څو ناروغیو سره مخ شي یا د یوې سیمې ډیر شمیر خلک په اپیدمي اخته شي. بیولوژیکي وسلې په لومړۍ نړیواله جګړه کې جرمني د دښمن د آسونو د له منځه وړلو لپاره وکارولې. فرانسې په 1920 کال کې د بیولوژیکي وسلو پروګرام رامنځته کړ. همدارنګه نورو هیوادونو لکه روسیې، جاپان، کاناډا او برطانیه هم دا کار وکړ. جاپان یوازینی هیواد و چې بیولوژیکي وسلې یې په دوهمه نړیواله جګړه کې په چین کې وکارولې. د 1902 میلادي کال په اپریل کې د جنیوا تړون 1915 میلادي کال پر بنسټ د بیولوژیکي وسلو پر تولید او کارولو بندیز ولګېده. القاعده هڅه کړې وه چې د سپتمبر په 2001 میلادي کال کې دغه وسلې وکاروي، خو یې نشو کړای. په دې اړه سی آی ای د ډاکټر ایمن ظواهري په کمپیوټر کې معلومات موندلي وو. ده لیکلي وو چې بیولوژیکي وسلې په ارزانه او اسانه توګه جوړېدلی شي او موږ کولی شو چې جوړې یې کړو. همدارنګه ګمان کیږي چې د القاعده په شمول نورو تروریستي شبکو لکه پی کې کې، حماس، تامل او په کشمیر کې وسلوالو ډلو له دغسې وسلو کار اخیستی وي. د بیولوژیکي وسلو قانوني محدودیتونه دا دي چې په کال 1989 کې پر دغو وسلو بندیز د تروریزم ضد قانون کې د یوې مادې په توګه ځای کړل شو. د بیولوژیکي وسلو جوړول په خورا اسانۍ ترسره کیږي او لګښت یې هم کم دی. ان ویل کیږي چې د میکروبونو جوړول د مستو د تومنه کولو غوندې دی. په ټوله نړۍ کې 1200 ډوله بیولوژیکي وسلې موجودې دي چې په بیولوژیکي وسلو کې یو هم انتراکس دی چې نږدې 90% د مرګ سبب کیږي. چیچک یا اسمال پکس هم یو ساري میکروب دی چې د 10% مرګونه یې د واکسین په ذریعه کنټرول کیدای شي. په درنښت